السلام علیکم الکانو یا لکه دا خو هغه سبا خواږه خواږهرونه دي که شران دي پکې سبا ابزوري دي او په خیر شاه صاحب په خیر څنګه چل دی خیر دی خو یا لکه دا خو زما هغه مسافر وروڼه دي یو هغه دی ګاډی چلی دا بل پکې په لیپټاپ کې لګیا دی دغه بل پکې هغه د بیلچه مزدوري کوي وخت منم او دا یو خو پکې یار څه بېروزګاره غونته دی او دا بل اخوا ناست دی دا خو پکې څه پیسې شماري اوهو داسې پکې نور هم ډېر شی دی او په خیر څنګه چل دی خیر دی هسې په دې لاره باندې داسې تلمه نو ما ویل یا نه نه چې به وروسته نه وروسته به چې وسکو څه خبره نشته ډېره مننه کوم ما یو خبره کوله خبره دې زر کوه مونږ مسافر یو او کارونه راته ډېر دي او خبره ستا ډېره تهدیده خو خیر زما هم ډېره تهدیده ما وی ما د جیمي د چوټیانې را روانې دي زما خو مسافر وو نو تاسو خو کور ته پیسې هم رالېږئ او ټلیفونونه هم کوئ که نه که ما ته غوږ نه وي نو چې زه دا خپله خبره خبره کوه یو ماشومان دي خفه نه شي ته خپله خبره کوه خیر ده په خفه کېږه دور نظر خبره کوه هله زه خبره کوم تاسو یاره په دغه دوه درې کسان ناست دي غوږ یې ورته ایښی او ته چې کوم دی نو لکه دا شی مه کوه که نه په دې شی خو مړه لرې که سړیه ښه نو خبره مې دا کوله چې یا زما خو مسافر وروڼو واقعي تاسو ډېرې سختې تېروئ او په دغې ګرمو کې په دغې مسافرۍ کې چې د ور پناه د غر پناه د مور د غېږې نه لرې د پلار د سیوري نه لرې خو دواګانې خو در سره زمونږ شته خو دغه یو خبره چې تاسو په مسافرۍ کې دا ژوند کوئ نو خپلو بچو خیال به ساتئ څنګه چې کله ټلیفون وکړئ کله پیسې رالېږي نو په پیسو کې د هغوی د ټیوشن لپاره برخه کوئ د هغې ماشومانو تپوس کوئ چې وخت بې وخت هغه کوم ځای کې دي اوس خصوصي خبره پکې زه دا کوم چې د ژمي چوټیانې را روانې دي او د ژمي د چوټیانو نه وروسته بیا لوی امتحانات دي نو هغه د ازمیښتنې دي په دې کې به بیا دي په فرست پوزیشن په سیکنډ پوزیشن راځي نو دا زموږ لپاره ډېره لویه خبره ده چې دوی په فرست پوزیشن باندې راشي نو هغه به څنګه کېږي چې تاسو دوی ته ټیوشنې راونیسئ بله دا چې د دغې ماشومانو سره به موبایل هم وي نو دا موبایل ترې واخلئ که نه اخلئ ترې نو بیا ورته په هغې کې داسې جنرل معلومات انسټال کړئ چې هغه دیني او علمي او تعلیمي فنګ د هغې باندې د هغې هغه سوچ فکر نشونما واخلي او سیوا شي بل ټو د پوینټ خبره دا ده چې په دې خپلو مسافرۍ کې مونږ د کشرانو ته د ملک دپاره د خاورې دپاره دعاګانې کول ستاسو دعاګانې قبلېږي ډېرې خبرې نورې هم دي خو ناڅاپي راغلم نو مې راشه سلام مې پرې غورځم او تاسو دا کارونه روزګارونه کوئ نو خفه هم شوم خوشحاله هم شوم چې ستاسو په دې کارونو باندې دلته ستاسو مور پلار ستاسو خاندان په عزت سره دي په سیالۍ سره دي او په انتهایي د مزو ژوند تېروي ستاسو په دې پیسو باندې دلته نو دا ډېره لویه خبره ده د خوشحالو خبره ده او په اخر کې به دا وویم چې خپلو بچو هم خیال وساتئ د خپلو مشرانو هم خیال وساتئ د لټون بنیر هم خیال وساتئ ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني ستاسو له دعا په هیله اقبال محسن ستاسو نه اجازت غواړي الله په امان ځمه ښه لاړم وروره ښه هلکه ته ستا ډېره تادي وه سوري او وختي پوه شوی روم خبرې وکړه خفه نه شي نه نه زما ورورې ډېره مننه د ټولو ډېره زیاته مننه خوشحاله راته اوسئ د لوی الله په امان چېرته لاړې یو څو خبرې نورې وکړه دا خو ډېرې خوږې وي منه خبرې خو مه اورېدې که نه ګوره خیال وکړئ ښه د دې خبرو السلام علیکم